السلام علیکم ګران اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درانه حضور کې له بېلتون وروسته د ناول له 18مې برخې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. د تېرې برخې وروستي لفظونه: ګلۍ سر پورته کړه او للمې ته یې وویل: ښه نو ته به څنګه شې؟ واده کول خو اول ستا حق دی. زه دا نشم لیدی چې خلک تا پسې خبرې وکړي. نوې برخه. للمه موسکی شوه او ورته یې وویل: اوف خورې، دا ټول زاړه فکرونه او زړې خبرې دي. ما ته د خلکو خبرې توپیر نه کوي، همدا چې ستا ژوند جوړ شي همدا مهمه ده. خدای به زما نصیب همداسې لیکلی وي. ښه ووایه، زړه دې څه وایه او عقل دې څه پرېکړه کوي؟ د ګلۍ په شونډو بې اختیاره موسکا او په څېره کې یې حیا راغله. او د هو ځواب د سر په اشاره ورکړل چې د ټولو زړونه یې خوشحاله کړل. امین ته بیا ځان د نړۍ خوشبخترین انسان ښکارېده. د څو ورځو په تېرېدو د کوژدنې مراسم هم ونیول شول. ترور یې د خپلې انګورې ګلۍ نه ګرده تاوېده او شکر یې پرې ایسته. د للمې د ښایست په لیدو هر څوک حیرانېدل او پوښتل به یې چې ولې للمه له دومره ښایست سره په کوره پاتې شوي او کشره یې ورکړې. للمې به هر چا ته پوهنتون او عالي تحصیلات پلمه کول. اوس نو ګلۍ هم په شوګیرو اخته شوې وه، خو د غم نه بلکې د خوښۍ او د مینې شوګیري. هره شپه به یې سر پر بړستنې کې تاو کړه او تر ناوخته پورې به یې د امین سره پر تلیفون خبرې کولې. للمې بیا کله ځورول او په شوخۍ سره به یې بړستن ترې کش کړه. کله چې امین د ګلۍ له خولې نه د للمې او اصغر په ژوند او کیسه خبر شو، نو په دواړو یې سخت زړه درد وکړ او خواشینی شو. للمه په خپل همیشني ځای کېناسته وه. امین پرې سلام وکړ او په مسخرې یې وویل: ښینه درته وایم او که خور. للمې وخندل: هر څه چې ستا خوښوي، خو ګوره چې زه درته لالا نه وایم، ځکه ما تر اوسه خپل ورور ته هم لالا نه دي ویلي. امین وخندل، بیا یې کتابونو ته لاس ورتېر کړل، د منځ نه یې یو انځور راوویست او للمې مخ ته یې کېښود. ورته یې وویل: همدا ستا اصغر دی. للمه د امین په لاس کې د اصغر انځور ته حیرانه شوه او ویې ویل: دا له تا سره څه کوي؟ له کومه دې کړ؟ امین وویل: کله مې چې ته په اول ځل ولیدې نو دې تصویر ته ژړېدې. کله چې زما سره په خبرو شوې نو دا درنه هماغلته هېر شو او ته لاړلې. له هغې ورځې وروسته له ما سره و، خو اوس مې ورته فکر شو چې باید تا ته یې درکړم. للمې انځور واخیست او صنف ته لاړه. دردونو، غمونو او ځورېدو به د للمې د څېرې او سترګو نه د ورایه چیغې وهلې. امین به هره ورځ د للمې درد لیده. یوه ورځ یې ورته وویل: د غمونو، دردونو او د ژوند نه انتقام د ځان په خوشحاله کولو سره واخله. د نورو د خوشحالیو لپاره دې په خپلو خوشحالیو پښې ایښي. ستا زړه او ستا وجود پر تا د خوښۍ حق لري. نورې دې سترګې له دې ژړېدو خلاصې کړه. زړه دې د غمونو د پنجرو نه آزاد کړه. هسې خپله ځواني د زلیخا په شان په انتظار مه خزانوه او مه دې خپلې سترګې د یعقوب په شان په ژړولو ړندې کوه. اصغر سره اړیکه ونیسه، خبرې ورسره وکړه. للمې یو ژور او دردناک آه وکړ، غوښتل چې کوم څه ووایي، خو سلګۍ مرۍ چوپ کړه او للمه هم ترې پورته شوه او لاړه.
موسمونه وار په وار بدلېدل. للمې پوهنتون هم پای ته ورساوه. د ګلۍ او امین واده هم تر سره شو. للمه اوس هم د مجلې سره پر دنده بوخته وه. للمې په هلو ځلو یې کوچنی ورور هم خپل د جامو دکان اوس په یو لوی کاروبار بدل کړ، چې آن بهر ته یې هم ځینې افغاني جوړې په بهرنیو ملکونو کې افغانانو ته لیږل او پلورل یې. د للمې مشر ورور چې د مخکې نه په کابل کې په طبي زده کړو بوخت و، اوس ترې لوی ډاکټر جوړ و. د درسونو په جریان کې هغه په خپلې ټولګیوالې چې یوه هزارګۍ نجلۍ وه امین شوی و، چې دا مینه یې د واده په اړیکه د ټولې کورنۍ په خوښه بدله شوه. په انسان که هر څومره دردونه او غریبي راشي خو بیا یې هم تېرېږي، ځکه چې ژوند تل په یو حال کې نه وي. د للمې د غریبۍ جونګړې اوس پوره بدلون کړی و. مور او پلار یې ډېرې نیستۍ او غریبۍ تېرې کړې، خو اوس د نیستۍ دا توره شپه په یو روڼ سهار بدله شوه. د خپل کور او کاروبار خاوندان شو. هر یو ورور یې ځان ته موټر درلوده، خو د للمې زړه د رحم او مهربانۍ جوړ شوی و. د وظیفې خپل معاش به یې ټولوه، بیا به یې په هغې یوې بېوزلې کورنۍ ته کاروبار جوړوه او لاسنیوی به یې کاوه. د کورنۍ د هر یو غړي په ژوند کې پوره بدلون راغلی و. للمې ته خپل ژوند د زندان ته ورته و. خواړه او هوا ورته د زهرو په شان نه وه. هغه پټه په زړه کې له بل هر وخت ډېره ځورېده. د اصغر بېلتون د هغې ځواني لکه خزان د پاڼو په شان رژولې وه. امین خور نه درلوده، خو للمه ورته د خور په شان ګرانه او باارزښته وه. امین د ګلۍ سره په ګډ ژوند کې خوشحاله و، خو د للمې په ځورېدو یې زړه سخت خوږېده. تل به یې د هغې سره په مرسته کولو او د هغې ژوند ته په خوښۍ راوړلو فکر کاوه. یوه ورځ یې د ګلۍ نه د هغوی د جلال آباد د کور ادرس وپوښت. له ګلۍ ادرس واخیست او سم له غواره یې د جلال آباد په لور حرکت وکړ. دا چې امین په ایران کې لوی شوی و نو په دې سیمو کې دومره بلد نه و، خو وخوځېده. له هر چا یې پوښتنې وکړې او په پوښتنو یې ځان هماغې کوڅې ته ور برابر کړ. په کوڅه کې ګڼې ودانۍ او کورونه موجود وو. امین له یوه دوکاندار نه د اصغر دوی د کور پوښتنه وکړه. دوکاندار هم سیده په دروازې وسپاره. امین زړه نازړه د څو شېبو لپاره د دروازې مخ ته غلی ولاړ و، خو اخر یې د دروازې ته لاس ور تېر کړ او ویې ټکوله. له شېبې وروسته دروازه پرانیستل شوه او یو برابر عمری هلک ترې راووت. کاکا څوک مو پکار دی؟ ته څوک یې؟ امین وویل اصغر دی. څه کېږي؟ هلک ویل هغه زما تره دی. امین بیا ور زیاته کړه هله غږ ورته وکړه یو ضروري کار ورسره لرم. هلک په ناهیلۍ ځواب ورکړ هغه نشته، کاکا مې تل په خپل شرکت کې وي. ښه نو شرکت یې چېرته دی؟ هلک هم د شرکت ادرس ورکړ. امین هم د شرکت په لور حرکت وکړ. په سړک ډېره ګڼه ګوڼه وه. د سړک څنډو ته د سبزیو او میوو کراچۍ تر سترګو کېدې. د سړک منځ بیا رکشو او موټرو نیولی و. امین له رکشې سر راوویست او په یوې ودانۍ زړېدلې لوحې ته فکر شو. پیسې راوویستې او رکشوان ته یې ورکړې او ترې ښکته شو. د شرکت په دروازه یې قدم کېښود. ډېر کارکوونکي په خپل کار بوخت ول. امین په ټول شرکت کې نظر وځغلاوه. هغه د اصغر انځور لیدلو، خو اوس یې په څېره څوک تر سترګو نه شو. ناببره یې غوږ ته د یو چا غږ راغی. ځوانه څه لټوې؟ امین ژر مخ ور واړاوه او د هغې څېرې ته یې وکتل، خو ناشنا سړي بیا ترې وپوښتل زه د دې ځای چوکیدار یم، څه کومک در سره کولی شم؟ امین وویل اصغر مې پکار دی. چوکیدار ډېرې پوښتنې او
ګروېږنې وکړي چې څوک یې څه ترې غواړي، خپلوان او که پردی. امین د یوې خبرې ځواب ورکړ، خو په آخر کې چوکیدار په مایوسۍ سره وویل کاش چې 2 ساعته مخکې راغلی وي. ښاغلی اصغر مال پسې چین ته په سفر لاړ. په دې خبره د امین له خولې سړه سویلې ووتله او خواشینی شو. بیا یې وویل ښه نو کله به راشي؟ چوکیدار هغه ته په حیرانتیا وکتل او ویې ویل ښاغلی ډېر عجیب انسان دی. د هغه په تګ او راتګ څوک نه پوهېږي، خو څومره چې زه تجربه لرم نو کیدای شي چې 1 میاشت بعد راشي. د امین خواشیني نوره هم زیاته شوه. چوکیدار چې ور وکاته نو ژر یې په چوکۍ کېناوه او په بیړه یې ورته چای راوړ. امین بلا سوچونو پسې واخیست چې اوس څه وکړم. له ډېرو فکرونو وروسته یې له چوکیدار څخه قلم او کاغذ وغوښت او په هغه یې څه ولیکل. کاغذ یې قات کړ او چوکیدار ته یې ونیوه. وروره د اصغر تر راتلو پورې له دې کاغذ نه لکه د تعویض په شان ساتنه وکړه. همدا چې اصغر راغلو نو پرې وسپاره، خو پام چې ورک او یا یې هم هیر نه کړي، ځکه د دې کاغذ لیکنه ستاسو رئیس ته له دې شرکته هم ډېر ارزښت لري. کیدای شي چې بیا ستا معاش او رتبه هم لوړه شي. په دې خبره چوکیدار ډېر حیران شو او ژر یې کاغذ ترې واخیست او ترې وپوښتل ستا نوم څه دی؟ امین وویل زما نوم امین دی. امین څو شېبې په چورتونو کې هلته غرق ناست و. د 1 ساعت له تېرېدو وروسته راپورته شوه او خپله مخه یې ونیوله. دهلیز د ماشومانو ښکلو او معصومو اوازونو په سر اخیستی و. ګلۍ د پلار کور ته راغلې وه. د للمې هزاره ورېندارې په سمه توګه پښتو نه شوی ویلی. هر ځل به چې غلطېده نو للمې به پرې مسخرې کولې، خو اخر یې هم زده کړه. د للمې ورېندار د خپلې خواښې او خسور لوی احسان یې ګاڼه، ځکه هغې د خپل مېړه سره ډېره مینه درلوده. للمه د غمونو نه لرې په یوه جلا ماشومانه نړۍ کې د خپلو کوچنیو او ورارهګانو سره په لوبو بوخته وه. مور او ګلۍ هغه د کوټې د کړکۍ نه لیده. د للمې په څېره کې خوښي او په شونډو باندې خندا د مور زړه ته ډېره سکون ورکاوه. خو مور یې پوهېده چې للمه څومره یوازې او نیمګړې ده. که یوه ښځه هره څومره په سرو سپینو کې تاوه خو بیا هم پرته د ژوند له ملګري نه هغه نیمګړې او بېوسه وي. د انګړ دروازه وډبېده. ماشومانو په خوښۍ ورمنډه کړه. امین په ټولو ماشومانو آیسکریم وویشه. د امین چې کله سترګې په للمې ولګېدې نو خولې ته یې دا خبره راوسته چې د جلال آباد د تګ په اړه للمې ته ووایي، خو بیا بیرته غلی شو او مخکې د وخت څخه ورته مناسبه ښکاره نه شوه. للمې هغې ته ستړې مشي وکړه او همالته په چمن کې په خبرو بوخت شول. امین د للمې نه یو عجیبه پوښتنه وکړه. للمې له دې ځورېدو او له دې مینې ستړې نه یې؟ للمه مسکۍ شوه او په آه سره یې ځواب ورکړ عشق جلا مذهب دی. د خپل محبوب په غم کې ژړېدل، بېقراري، دردونه، فریادونه، هر څه چې خوند او لذت لري، خو جدایي له مرګ څخه هم بدتره ده. ځان درنه هېروي، هغه دې په روح بدلیږي. کلونه زه بې روحه د یو جسد په شان ژوند کوم. په دې ځوانۍ کې خلک ژوند کوي، خوښي کوي، خو زه له دې جسد نه تنګ د مرګ په انتظار شپې او ورځې سبا کوم. د هغې ورځې په تمه یم چې له دې بېلتون او له دې غمونو نه په ارامه د تورو خاورو په غېږ کې سر کېږدم. امین ژر د هغې دا ډول خبرې ورغوڅې کړې. بس کړه للمې، داسې خبرې مه کوه. زموږ د انسانانو خو کمزوري همدا ده چې له خپلو هیلو په اسانۍ تېرېږو. ځان د ناهیلیو او مایوسیو په ګردابو کې غورځوو، مګر د خدای ارادې بیا نورې وي، ناڅاپه معجزه پیدا کوي. دا ژوند لوړو ته خېژوي، ځکه چې الله ډېر مهربان او عادل دی. زه پوره باور لرم چې ستا د ژوند دا توره شپه به
په یو رانه سهار بدله شي، ځکه هر څه په نیت پورې اړه لري. ته یوه پاکه نیت نجلۍ، بس خوښي به ډېر ژر ستا په لور په منډو راشي. للمې یو معناداره ترخه موسکا وکړه او ویې ویل: بس کړه مینه، ادا د امید او ډاډګیرنې خبرې نورې مه کوه. زه له دې هر څه ډېره ستړې شوې یم. بس یوازې سکون غواړم، له دې غمونو نه نجات غواړم. نن د للمې زړه ناطاقته په اصغر پسې خوږېده. بس د هغه تصویر په زړه پورې کلک نیولی و او چپ کولو یې. هېڅ نه ستړی کېده. خدای ته په فریادونو شوه او ای لویه ربه، څه کېږي؟ د یوې لحظې لپاره مې دا تقدیر بدل کړه. د اصغر خماري سترګې او ښکلې څېره یو ځل راباندې وګوره. خیر دی، یو ځل هغه زما مخې ته راوله. د للمې مظلوم زړه ډېر آهونه کول. په اول ځل یې بې اختیاره د للمې خولې نه د اصغر د پلار لپاره سختې خیرې ووتې. سترګې له ژړېدو نه کمزورې شوې او ډېرې خوږېدې. خوب پرې غلبه وکړه او هماغسې په ناستې په بستره کې ویده شوه. چرګانو په ګړنګارۍ اذانونه شروع کړل. د للمې وجود لړزې وخوړ او ویښه شوه. زړه یو ډول عجیب د خوښۍ احساس درلوده، مګر نه پوهېده چې دا احساس د کومې وجې نه دی. ناڅاپه یې فکر ته خپل لیدلی خوب ورغی. اصغر په لاس کې سپوږمۍ رانیولې وه او د للمې د کوټې په بام یې کېښوده. د للمې په خزان وهلي زړه کې یو ډول مستي را پیدا شوه، لکه هغه چې په ویښه یې لیدلې وي. خو کله چې په خپل ټټر پورې نښتې او اصغر تصویر ولید، فکر ته یې خپل د ویده کېدو څخه مخکینی حالات وریاد شو. د زړه درزا بیرته سسته شوه او د دې خوب له تعبیره ناامیده شوه. له ځان سره یې آه وکړ او پر بالښت یې سر کېښود او ویې ویل: خواره للمه، د للمې د ځمکو او فصلونو په څېر د باران په امید له تندې ژېړه او جل وهلې پاتې شوه، چې دا تنده به یې همداسې له منځه یوسي. ګرانو اورېدونکو، دا له بېلتون وروسته د ناول 18مه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.